بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ چې لږ فرهنګي ژبه کار کو. اکثره وختونه زما په شمول باندې کله چې زه مشوره ورکوم، زما څخه شروع د الف تر یا ټولو ته وایم. په 2018 کال کې زه ایران ته تللی. کله چې ما مشهد ته سفر وکړی، په مشهد کې بیا اصفهان ته ولاړم، بیا تهران ته ولاړلم. نو زه د خلکو سره چې کله به د ایرانیانو سره پیښ شولم یا که خلکو به چې زما سره بحث کوي، عجب ښه خبرې به ماته کولې، بغیر دې چې زه وپېژنم یا موږ دوی سره شناخت سره ولرو. ماته به آقا، محترم، برادر، په داسې آقای مهندس، په دغسې الفاظو باندې به یو چاته غږ کوي، او په عین حال کې به چې کله چې د یو شی ورکوي یا به یو شی درکوي یا به د یو شی ځینې واخیستی، ممنون، مننه، تشکر، صحتمند اوسې، نو ډېر ښه الفاظ به یې کارول. ما ته باور دی اوس زه دوی د فرهنګ څخه دومره متاثره شولم. ما ویل واقعیت چې یو هېواد پرمختګ کوي، په تعلیم باندې پرمختګ کوي، په ادب باندې پرمختګ کوي، او د خلکو په نرمښت او حوصله باندې پرمختګ کوي. همداسې په نورو هېوادونو کې کله چې خلک یې تعلیم یافته قشرې، تعلیم یافته خلک واوسي، با تجربه خلک واوسي، کله چې د خلکو سره مخامخ سي، ډېر ښه لهجه کاري، ډېر ښه الفاظ کاري، او په ډېر ادب او درناوي سره دغه سره بحث کوي. اوس الحمدلله موږ تاسو په هر ولایت کې پوهنتونونه لرو، د عالي زده کړو انسټیټیوټونه لرو، او په همداسې ترتیب سره علمي مراکز لرو. راسئ موږ تاسې هم موږ افغانان په فرهنګ نه یو، موږ یو ډېر بهترین فرهنګ لرو. حتی دا منطقه، دا سیمه، دا همسایه هېوادونه، دې ته موږ دغه خلکو ته ادب او فرهنګ ور انتقال کړی دی، او دوی زموږ څه زده کړي دي. موږ ځوانان صرف باید څه وکړو؟ نو موږ ټول ځوانان په خپله ټولنه کې خپل فرهنګ ادب ته باید وده ورکړو، ځکه چې زموږ هېواد یو غني هېواد دی، د ادب، د فرهنګ، د اقتصاد، د هر لحاظ څخه، د غټه جغرافیه ده، همسایګانو ته دغه ټوله شیان انتقال کړي دي. دوی زموږ څخه ادب اخیستی، دوی زموږ څخه فرهنګونه کاپي کړي دي، که هند دی، که پاکستان دی، که منځنۍ اسیا ده، که ایران دی. دلته زموږ د فرهنګ د ادب نښې شته. نو متاسفانه چې جنګ زموږ څخه ډېر شیان اخیستي دي. دا چې جنګ زموږ څخه هر څه اخیستی دی، اول یې تعلیم اخیستی دی، دویم یې زموږ څخه هغه باعث د دې سوی دی چې زموږ فرهنګ ته یې صدمه رسولې ده، ادب ته یې صدمه رسولې ده. اوس الحمدلله موږ تاسې په هر ولایت کې پوهنتونونه لرو، تعلیمي مراکز لرو. راسئ ځوانانو، افغان ځوانانو، چې موږ ته دا فرهنګ، خپل فرهنګ او ادب ته څه شی وکړو؟ وده ورکړو. راسئ افغان خویندو او وروڼو، موږ تاسې باید خپل فرهنګ او خپل ادب ته وده ورکړو. صرف سته، هغه هر څه سته، صرف وده ورکړو، استعمال یې کړو. سپین ږیري ته حاجي صاحب وایي، سپین سري ته اجاڼۍ وایي، محترم، محترمې، آغلې، ښاغلې، دغه ټول هغه الفاظ دي چې زموږ د فرهنګ او د ادب کې شامل دي. موږ تاسو باید په خپل ټولنیز ژوند کې استعمال کړو. کله چې موږ یو چاته غږ کوو، وروره، د کاکا زوی، محترمه، آغلې، ښاغلې، خورې، وروره، کاکا، حاجي صاحب، دا ټول هغه څه دي چې باید موږ تاسې اوس بیرته، ځکه چې موږ یو تعلیم یافته قشر یو، تعلیم یافته ځوانان لرو، تعلیم یافته خویندې لرو. دا ټول هغه دي چې راسئ موږ تاسې شروع کړو، دغه کلتور ته وده ورکړو، دا فرهنګ ته وده ورکړو. او دا ټول هغه څه دي چې مثلا زموږ او ستاسې په ټولنیز ژوند کې ډېر مثبت اغېز لري. دا یو نه ده چې مثلا تعلیم زیاتي، ادب زیاتي، پسې راتېر څه موږ ستاسو مابینځ کې اخوت، ورورولي زیاتي. نو موږ او تاسې باید کوشش وکړو او هڅه وکړو چې خپل فرهنګ، ادب ژوندی کړو. مننه، تشکر، کور دې ودان، سلامت اوسې، الله دې عزت وکړه، دا ټول هغه الفاظ دي چې موږ یو چاته کار کړو، زموږ ورورولي، دوستي، وطن دوستي، دا هر څه زیاتېږي. نو زموږ فرهنګ ژوندی کېږي، زموږ ادب ژوندی کېږي، او په عین حال کې موږ یو د سالم انسان نمایندګي هم کولی شو. نو هدف مې دا دی چې دغسې الفاظ ډېر مؤثره دي، مفید دي. موږ تاسې باید کار کوو تر څو زموږ په نسلونو کې بیا مروج سي، او زموږ نسلونه دا جنګي مفکورې، غلط الفاظ، دا ټوله څه شي کړي، دا ټوله اوایډ کړي، یوه طرف ته یې کړي، او د دې په ځای باندې ښه الفاظ واخلي، تر څو مؤدبه او مؤثره او با تعلیمه اشخاص ټولنې ته وړاندې کړو. زما په شمول اول دې ما ته خدای تعالی هدایت وکړي، دویم دې نورو ته خدای تعالی هدایت وکړي. د ښه صحت خاوندان واوسئ،
دا کاروان به ټول په ګډه سره چلوو او مخ ته به یې وړو. اباد سرلوړي اوسئ.